او دا جامې مې ډېرې زیاتې زړې شوي دي دې بچي ته به ووایم تنخوا به یې اخیستې یا ګورم که نه بچی مې هغه در روان دی اوهو یاره چې دا ټایم چارنګ هلو السلام علیکم کاشف څنګه یې خیر دی لکه دا راته ووایه چې تا چې کوم ګاډی اخیستی و که نه د هغې هغه پیسې ختمې شوي دي او که نه داسې وی 20,000 روپۍ پاتې دي بس داسې کار دی که نه چې اوس 2 بجې دي او مازدیګر 4 بجو پورې زه پیسې درلیږم ټیک ته 4 بجو پورې به تا ته 20,000 روپۍ درشي ټیک ته ټیک شو لکه چې دا پټاټ هلکه دا خو مې جان ده هلو پیسې در سره کمې دي په موبایل کې څومره پیسې در سره کمې دي 30,000 روپۍ مړې 30,000 روپۍ هم ته په پیسو کې شمارې چې زه جم دیم پیسې ډېرې داسې کار دی که نه ستا اکاونټ ته زه 30,000 روپۍ درلیږم او ځان له خو ښکلې موبایل والا ټیک ته او که نورې دې پکاري نو نورې به هم درته درلیږم چې زه جم دیم دا غمونه به نه کوې ټیک ته یاره هغه داجي مې را روان دی چې دې څه وي السلام علیکم داجي بچی خیر علي وایه که نه بیا څه خبره ده څه له دې راغوښتې بچی تا به تنخوا اخیستې یا جامې مې ډېرې زیاتې زیړې دي غم خادی کې کېناستې نه شم نو ما وی که تا راله جامې واخیستې نو ډېره به ښه بچی و داجي د دونه غټې مهنګایۍ ته وګوره د غوړو ګوتې په 530 روپۍ شوه پټرول چې کم دي نو لیټر په 250 روپۍ شو په ما باندې دې خوا د وړو پیسونه دي دې خوا قرباني را روانه ده دې خوا د دکاندارانو پیسې دي د دکاندارانو د وجې زه بار نشم وتی او ته دې خوا وایې چې ماله جامې او جامې کله راته وایې ماله سپلی والا سره د جامو په هزار نه خو زه تنګ رالم قسم په خدای زه ته وګوره هغه بل کال مې چې لکه مې جامې اخیستې دي په هغې ګزاره وکړه مونږ سره ځان له 1 روپۍ نشته نو بچی ته دې دی کې یو 15 منټه ودرېږه او زه راځم تا سره زما ضروري کار دی صحیح ده صحیح ده دا څه پلان جوړېدلو زموږ یو تنخوا د څه څه تی کړو دم ځان له کار کتلی دی لکه پس 2 میاشتې پس راځي ماله جامې والا کله وي ماله سپلی والا بچی دا پیسې ځان سره کېده دا ما ځان له دوایې له ایښې وې خو چې ته دونه قرضونو کې ګیرې او د بچو پیسونه دي در باندې او دونه ته دارې غاړه ګیرې خو ته لوی افسر او زما بچی نو ته په دې باندې ځان لم پیدار والا او جامې والا او خپلو بچو لم والا چې ته خوشحاله یې زه به خوشحاله یم وته خدای تعالی مسلمانه نو څومره وخت نه مې درته غوږ ایښی و د خلکو دپاره در سره پیسې شته او د پلار دپاره در سره نشته هغه 2,000 روپۍ وې هغه دې هم د هغه نه واخېستې تا سره دومره احساس نشته ظالمه په دې خپل ګریوان کې سر ښکته کړه او لږ سوچ وکړه د خدای تعالی مسلمانه کله جنکو له ورلېږي او کله یارانو دوستانو له او کله پروګرامونو له ظالمه لږ هغه له څه کپړې مپړې الله څه احساس ځان سره پیدا کړه زما مور پلار نشته ته ما ته وګوره لوړیا کولیا ګرځم خو زما اوس مور پلار وي نه ما سره به څومره قدر و هغې د خدای مسلمانه له خیال کوه او دا نشه یار تا ټیک وویل ستا دې خبرو سره خو زما ضمیر راویښ شو زما په سترګو باندې پټۍ پرتې وي ستا خبره صحیح ده یار ما سره د جنکو دپاره د یارانو دوستانو دپاره د هر څه دپاره پیسې خو چې کله م راته د خپل پلار ووایي نو د هغه دپاره را سره پیسې نه وي زما نه ډېره زیاته غلطي وشوه یار اوس زما او د خپل پلار نه معافي غواړم او که نه یار هغه له لږ ورسه چې هغه دې وبخي داجي ولې بچی داسې ورخطوي ما نه څه غلطي شوې ده نه داجي غلطي ستا نه نه غلطي خو زما نه شوې ده تا چې ما ته کله هم درته ویلي دي نو ما تا ته انکار کړی دی زه په دې خپل مال حال باندې دومره غرور کومه چې زما نه دا میر دي چې د پلار حقوق صحیح او د مور حقوق صحیح داجي د خدای دپاره که درنه کېدی شي نو ما معاف کړه د نن نه پس به څه غونډه تنخوا ستا په لاس کې ږدم او چې څه پیسې کې نو کوه پې یا بچی ما خو ټول عمر ستا د خوشحالي غوښتې ده او زما نه معافي مه غواړه د مور او پلار له داسې یه چې هغې بچو ته لکې خیرې نه ساتي بچی ما ته مخکې معاف کړی
او ما چې څه ګټلي دي هغه هم ستا دي تا نه زه نه خفه کېږم بچي هیڅوک هم ساده نه دي خو ځینې خلک انسانیت ساده کړی دی